السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دروښایم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د وټساپ ډیلیټډ میسیجونه واپس وګورئ. مطلب که تاسو کتلی وي د وټساپ چې کوم ډیلیټډ میسیجونه وي نو هغه نه ریکور کېږي. نو زه دلته نن داسې طریقه درښایم چې د هغې په ذریعه سره تاسو د وټساپ ډیلیټډ میسیجونه کتلی شئ. د دې نه علاوه تاسو د چا سټیټس سیو کول غواړئ نو سټیټس یې هم سیو کولی شئ. نور پکې هم بلها شی آپشن دی. امید لرم چې تاسو ته ټولو به ډېر زیات فکر هم راشي. نو ملګرو دې نه مخکې زه تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو دا به سمپلی تاسو نه یو پرمیشن وغواړي. دې له به تاسو څه وکړئ، دې له به تاسو پرمیشن ورکړئ، الاو به یې کوئ. اوس راشئ په دې کې تاسو سره دلته فیچر مطلب څه آپشنان لري. دا اولنی آپشن چې دی دا وګورئ تاسو ویو ډیلیټډ میسیجز دغه شانتې سټیټس سیور وټسویپ واک اینډ چیټ دا پکې ډېر ښه فیچر دی، ډېر ښه آپشن دی. دغه شانتې تاسو راشئ ټیکسټ ریپیټر دی او شیک ټو اوپن مطلب ډېر شی آپشنان دي پکې. نو یو درته په نمبر باندې ښایم. اولنی چې دی دا تاسو سره دی وټساپ ویو ډیلیټډ میسیج. ټیک ده، په دې کې به تاسو اوس تاسو سره که دوه وټساپ وي که یو وټساپ وي نو به تاسو سلیکټ کړئ. نو به څه وکړم دا وټساپ مې ما سلیکټ کړو. ټیک ده، به د دې ځینې ستاسو نه انفارمیشن غواړي دا به تاسو څه کوئ انیبل کړئ. ټیک ده، دلته به راشئ وټساپ له دا وګورئ تاسو دا اپلیکیشن به د دې ځینې تاسو څه وکړئ انیبل به یې الاو به یې کوئ. اوس په د دې نه تاسو څه راشئ واپس پتې راشئ. دلته کې چې اوس کم چیټ کم څه ډیلیټډ وي هغه به تاسو ته په دې ځای کې دا څه کړي شو کړي. دغه شان دی چې کوم دویم آپشن دی هغه دی د سټیټس سیور. مطلب تاسو سره چې کوم کانټیکټ وي هغې کې چا هم څه سټیټس ورکړی وي نو تاسو به څه وکړئ د هغه سټیټس په هغه ته د وینا نه بغیر تاسو څه کوئ سیو کړئ. دا وګورئ دا ما سره سټیټس دي کوم چې تاسو سیو کول غواړئ سمپلی به د دې ځای نه تاسو خوښ کړئ او په دې به کلیک وکړئ. ټیک ده، دلته تاسو له خوا کې دا نښه راکړې ده. دا وګورئ تاسو نو دا تاسو سره څه وشو سکسسفولي ډاونلوډډ ما سره دا ډاونلوډ شو. دغه شانتې راشئ دی خوا بل چې کوم آپشن دی هغه دی تاسو سره د وټسویپ. د دې په ذریعه تاسو څه کولی شئ مطلب د بل چا د وټساپ چې دی هغه خپل په موبایل کې کتلی شئ د دې وټساپ په ذریعه. دغه شانتې دې خوا راشئ وټساپ کلینر دی پکې. ټیک ده، د دې په ذریعه تاسو خپل وټساپ صفا کولی شئ. بل پکې دی واک اینډ چیټ مطلب تاسو په لاره روان یو تاسو چیټ کول غواړئ نو سمپلی څه به وکئ دې باندې به کلیک وکئ. دا ګورئ تاسو